شاعري چې حکمت دی نو داسې ناروا شي دی په یوټیوب باندې یو سړی لګیا دی عالم هم نور کړی ما څه لږه ډېره د هغه کیسه اورېدلې ده هغه زما ذهن کې وه ځکه ما ته دا حدیث صحیح رایاد شو خو هغه ته یاد نه هغه د سورت شورا اخرني آیات خو نه ده خو قریبا د اخرني نه څه درېیم دی هغه بیان کړی دی او د هغې کوم تفهیم او تفسیر چې هغه بیان کړی دی هغه پرې نه دی پرې شوی او لکه د هغه غوندې سړی پرېږدي شي دا په دې خلک پرېږدي چې هغې په ځمکو ډلې سولولي هغې په ګرمو ځمکو خوبونه کړي او هغې یخني او ګرمۍ ته دې کتلې او علم یې حاصل کړي داسې خلک لکه د تاریخ پټان غوندې چې هغه په ځان ته پټان وایي پټان اخر څه شي پښتون یا افغان خو کېدای شي خو پټان خو څه شی نه دی دا خو هندوستانیان موږ له د حقارت یو نوم راکړی دا پټان دغه شان ایرانیانو موږ له د افغان یو نوم راکړی دی اسلام د حقارت نښه ده نو دا دې ځان حقیر ګڼي په خپله ځان ذلیل ګڼي نو چې یو سړی ذلیل هغه سره وڅه کوي دا داسې خبرې دي سورت شورا په مکه کې نازل شوي سورت دی هغې خبره راځي دی دا په مکه کې نازل شوي دې نه پس پیغمبر علیه السلام بیا مدینې ته هجرت کړی دی او بیا په مدینه کې هغوی ډېر لوی ژوند تېر کړی دی نو په سورت شورا کې هغه سړی دا وایي چې دلته د شاعرانو خندنه او مذمت شوی دی دا ټول دروغ دي د قرآن مجید لومبي مخاطبین اصحاب بلکې لومبي مخاطب یې په خپله پیغمبر علیه السلام دی چې د هغه مبارک الله تعالی فرمایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي دی خپل جذبات او احساسات نه بیانوي دی هغه څه وایي چې څه ورته الله تعالی وحي کړی ده کومه وحي ورته رالېږلې ده نو د قرآن مجید لومړي مخاطب پیغمبر علیه السلام دویم مخاطبین اصحاب دا دا په هغه وخت موجود وو نو په هغه وخت کې اصحاب شاعري ټوله حضرت حسان دا شاعر د دنیا د نبي صلی الله علیه وسلم شاعر او هغه ته یې ویلي په یو ځان کې یې فرمایلي وو چې ده سره جبرایل امداد کوي دې شاعر سره او دا ورته یې فرمایلي وو چې د کافرانو جواب کوه په شاعرۍ کې جواب کوه او بیا دا چې حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی او د هغې زوم او څلورم خلیفه هغه شاعرو د شاعرۍ دیوان موجود دی نو علي صاحب په قرآن مجید کې پیغمبر علیه السلام د علم و علي صاحب شاعري کوي ابوبکر صاحب شعر پوه او په انصابو ماهر و حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي په قرطبي کې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شعرونه خوښو خو په خپله شاعر نو اول شاعر نو شاعران د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار په شاعرۍ کې کوي ترجماني کوي د خپل ولس د خپل ماحول د خپل معاشرې خو پیغمبر د الله تعالی ترجماني کوي او هغه ته چې کومه وحي کېږي نو هغه وړاندې کوي نو په شاعر او په نبي کې دغه فرق چې شاعر د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار کوي دا د معاشرې یو اهم وګړی یو اهم بیا د افلاطون خلک مثال پیش کوي یو دا زموږ ډېر بېوقوف سړی و هغه دومره بېوقوف و چې هغه خپل کتاب ریپبلک یا جمهوریه په هغې کې لیکلي دي چې ښځې د ریاست مشترکه ملکیت دی څنګه چې موږ یو بیخي بیا غواله ښه غوندې سنډه یا ښه غوندې غویي ګورو دغه شان کې پکار دا دی چې ښځه هم یو صحتمند سړي وګورو هغه له ورکړو او د هغې اولاد پیدا شي او نو بیا د هغه اولاد باره کې هغه څه وایي دا په جمهوریه کې لیکلي چې هغه اولاد به د ریاست ملکیت وي دا څه عجیبه د لیونتوب خبرې دا روغ سړی نو روغ
په دغه جمهوریه کې هغه وایي چې شاعران یو بیکاره عنصر دی نو دا په ریاست کې نه دی پکار. نو د هغه شاګرد ارسطو کتاب لیکلی دی پوهه شیخ یا موسیقا، په هغې کې هغه د افلاطون د نظریاتو رد کړی دی او هغه یو په یو د هغه خیالات رد کړي دي. دا جمهوریه چې هغه جوړه کړې وه یو د یو جزیرې بادشاه دې راوغوښتو د افلاطون ویې راشه چې دا ته څه بیا دا دلته عملي کا دا پریکټیکل کا څو ورځې هلته تېرې کړې دې بیا راوتښتېدو. اوس سوال دا دی چې خپله یو نور خور به څوک چاته څنګه ورکړي چې دا په قومي ملکیت کې شامل کړي ور څوک راځي او نعوذ بالله هغه کومې کیسې چې لکه هغه کوم بکواس لیکلی دی دا قسمه خبرې دا په معاشره کې شدید نه او دا په هر دور کې دغه نظریه رد کړې د افلاطون په کتابونو کې واقع چې ځینو کې د عقل او د دانایۍ خبره شته خو افلاطون هغه خبرې خپل استاد سقراط ته منسوب کړي دي چې دا د سقراط خبرې او جمهوریه کې چې هغه کوم د خپل بکواس او فضول خیالات نشر کړي دي او لیکلي دي هغه چرم د منلو وړ نه دي. نو غرض مې دا و چې شاعري دا الله تعالی دا عطیو ده د بخښلو نه یو بخښنه ده. زموږ د مشرق د عالمانو د ټولو دا خیال دی چې دا شاعري چې دا یو وهابي څیز دی. البته دا چې په علم سره په هغې کې صفایي راځي او په هغې کې د حکمت هغه عنصر داخلېږي